بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام پښتنې سره زم عرفان خان. خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا واضح کړی دا چې هغه د جمعیت العلماء اسلام آزادۍ مارچ کې ډنډه بردار فورس انتشار پیلاولو کوشش وکړو، نو هغه به د هغې خلاف بھرپور کاروایی کوي. بل طرف ته حکومت دغه حکمت عملی هم تیاری که هغه خیبر پښتونخوا حکومت دی، که وفاقي حکومت دی او که د پنجاب حکومت دی، چې د جمعیت العلماء اسلام د اړخه د 28 اکتوبر آزادۍ مارچ کوم اعلان شوی دی هغه په څه نه څه شکل کې ناکام کی. مولانا فضل الرحمن صاحب ورځ په ورځ د هغې په بیاناتو کې هم ډیر زیات تریخوالی راځي او نن هم هغې د سپریم کونسل او لویه قبایلي جرګې مشرانو سره ملاقات کړی دی او دغه قبایلي لویه جرګې هم د آزادۍ مارچ کې شرکت اعلان کړی دی. دوه مختلف خبرونه مخې ته راځي. د مولانا فضل الرحمن صاحب درنې حوالې سره د اپوزیشن جماعتونو اوسه پورې هغه شانتې حکمت عملي چې کوم ښکاري ظاهري طور باندې وایي چې موږ د هغې سره اصولي اتفاق کړی دی، خو نن هم د مسلم لیگ نون د پارټۍ یوه غونډه وشوه او د هغې مشري شهباز شریف صاحب کوله، کوم چې څو ورځې مخکې د نواز شریف صاحب د هغه څیزونو هغه خبرو مخالفت کوي چې هغې ته په آزادۍ مارچ کې شرکت هغه شانتې نه دي کول پکار. خو نواز شریف صاحب هم یو 3-4-5 صفحې خط لیکلی دی او هغه مولانا فضل الرحمن صاحب ته پرون د مسلم لیگ نون مرکزي قیادت په پېښور کې ورکړو. ورو چې جمعیت العلماء اسلام پرون کوم د ډنډه بردار فورس هغه مارچ کړو په پېښور کې، څه هغوی پیغام ورکولو حکومت ته یا هغې څه ښودل غوښتل چې په کوم باندې بیا صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزۍ صاحب د صوبایي حکومت د اړخه د تحفظاتو اظهار هم وکړو او هغه کولاو دا خبره وکړله چې هغې خلاف به موږ قانوني چارهجویي کوو او د خلاف به د قانون مطابق کاروایی کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود دي د جمعیت العلماء اسلام مشر سابقه صوبایي وزیر صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري مولانا امان الله حقانی صاحب. ډیره مننه مولانا صاحب پروګرام کې وخت راکولو. سټوډیو کې موږ سره موجود دي تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړی فضل الهی صاحب. ډیره مننه فضل الهی صاحب پروګرام کې وخت راکولو. مولانا صاحب شروعات به ستاسو نو کو چې ورځ په ورځ باندې هغه تاریخ کم اعلان شوی دی رانږدې کېږي. پرون چې کوم هغه خړو وردو کې تاسو هغه د ډنډه بردار فورس هغه مارچ کولو یا هغې ته مولانا صاحب خطاب کولو، اولنۍ پوښتنه دا کوم چې کومې هغه ډنډې تیاري شوي دي، اراده څه ده؟ آیا تاسو واقعي څه داسې اراده لرئ که څه کاروایی کېږي نو تاسو به هم بیا اشتعال کې راځئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول عرفان بھائی ستاسو ډیره مننه چې موږ هم دې پروګرام ته راوختلو. یقینا تاسو خو چې دا کم لفظ دا دوه درې ځله استعمال کړو ډنډه بردار فورس، نو چونکې دا لفظ خو پرون شوکت یوسفزۍ استعمال کړی نو د هغې په تناظر کې تاسو هم استعمالوئ. حالانکې زمونږ په دستور کې نه ډنډه بردار فورس شته، نه څه داسې د ډنډه بردارو د کلاشنکوف او د مسلح تنظیمونو څه تصور شته. زمونږ جمعیت العلماء اسلام یو خالص جمهوري جماعت دی او دا یو ډېر لوی تاریخ لري. دا دونه لوی تاریخ لري چې زمونږ د مشرانو د پاکستان د 73 په آیین کې او د هغې نه وړاندې چې کوم د پاکستان د آیین کومه تاریخ دی، کوم ارتقایي کوم مراحل دي، په هغه ټولو کې زموږ د اکابرو یو ډېر لوی زموږ د قایدینو یو ډېر لوی یو کردار دی. لہذا دې له د ډنډه بردار فورس نوم ورکول نو دا صرف د پی ټی آی د موجوده د قیادت د هغې ایجاد دی او د دې نه پته لګي چې دا خلک د بوکلاهټ شکار شوي دي او دې نه اوس لار خطا ده، دې سره بل څه نشته، نو اوس دې ځان له څه بانې ګوري چې په څه طریقې سره موږ باندې الزام تراشي وکړي. ځکه چې تاسو وګورئ د دې نه وړاندې دې درنې کړي دي چې هغه درنه 126 ورځې وه او په هغې کې دي چې کوم لیندې استعمال کړي دي، په ډنډو کې میخونه به ورکول او پولیسوالی والی دي، په ټي وي سټیشنو باندې ورختلي دي او ورسره د پاکستان چې کوم عدلیه ده د هغې په دیوالونو باندې بیا کپړې ځوړندولې، هغې ته ورنوتل او بیا عمران خان به هلته تقریر کې دا ویل د اسلام آباد آئی جی کہ میں آپ کو پھانسی دوں گا، اپنے ہاتھ سے میں آپ کو پھانسی دوں گا. مطلب دی چې دی هغه خپل ځان باندې جمعیت العلماء اسلام قیاس کوي. حالانکه جمعیت العلماء اسلام دا یو منظم جماعت دی، د دې خپل دستور دی. نو زه به تاسو ته لږ دستور په تناظر کې
د دې لږ وضاحت وکم چې دا خړو وردو والا دا څه شی دی جی نو زمونږ دا خړو وردو چې کوم دې ته وایي انصار الاسلام صحیح دا زمونږ د جمعیت علماء اسلام دستور دی او دا دستور دا په 27 دفعو باندې مشتمل دی په 27 دفعو باندې صحیح د دې 26 دفعه زه تاسو ته دا اورم دا 26 دفعه کې تاسو ګورئ دا 26 دفعه کې بیا لس ذیلي دفعات دي یعنی دا 26 دفعه دا په لسو ذیلو دفعاتو باندې مشتمل ده په هغې کې د دې تنظیم انصار الاسلام ذکر دی ٹھیک شو ګوره دا وایي چې تنظیم انصار الاسلام رضاکارانه تنظیم جماعتوں کی روح تصور کی جاتی ہے په خبره پوه شي بیا جس کے لیے درج ذیل ضوابط درج کیے گئے ہیں دا ټولې لیکلي دي زه مختصر کوم د دې ممبر به څوک وی چې ہر مسلمان پابند صوم و صلات مستعد اور باہمت نوجوان جو جمعیت علماء اسلام کا رکن ہو انصار الاسلام کا رکن بن سکے گا نو بیا چې کله مونږ د دې کوم رکن جوړو د هغې ډېره غټه سکروټني کېږي د هغې پوره کوایف هر څه مونږ کتلی کي د هغې کارډ جوړېږي د هغه پوره بایوډیټا د هغه مونږ ځان سره جمع کوو دا هغه هلکان نه دي چې کوم د پی ټي آی سره دا خو ایس ایم ایس پارټي ده نه څه وړاندې څه دغه شتانې وروستو شته بس هلکان یې په ایس ایم ایس باندې راغونډ کړي دي او یو هډبونګ یې جوړ کړی و په اسلام آباد کې انشاءالله تاسو به زمونږ دا ازادي مارچ به وګورئ دا به د پاکستان کې یو تاریخ رقم کوي صحیح څنګه چې نو زه تاسو ته یو لږ وضاحت کوم اوس دغه زمونږ دغه دستور دې کې دا دفعه تاسو زه بیا ورسره ویم دغه دستور دا په الیکشن کمیشن کې جمعیت علماء اسلام رجسټرډ دی د دغه دستور سرې اوس چې کله دغه رجسټر دی د دغه دستور سرې نو زمونږ دغه تنظیم انصار اسلام هم رجسټر شو بیا تاسو د خړو وردو خبره کوئ نو ګوره دې کې دا صفحه لیکلي چې انصار دفعه نمبر ذیلی نمبر 3 دفعه دې کې لیکلي چې انصار اسلام کی وردی حسب ذیل ہوگی خاکی رنگ کی 2 پاکٹوں والی قمیص اور شلوار گرم کپڑے کی گول خاکی ٹوپی جس پر دھاریدار بیج ہوگا اور سیاہ رنگ کا جوتا بیا ورپسې چې تربیت یافته رضاکارو کې دې دوهري پټي ہوگی دا ورپسې پوره تفصیل دی د هغې یو قواعد و ضوابط دا مونږ په ریکارډ راوستلي دي صحیح مولانا صاحب د دستور کې دا هم ذکر شته چې کوم پرون تصویرونه هم شیر شوي دي چې ډنډې جوړولی کېږي او هغې له تور سپین رنګ ورکړی کېږي دا هم په دې کې ذکر شته چې هغه خلکو سره به ډنډې هم وي دا داسې چل دی که نه ګوره دا ډنډه چې کومه ده که نه دی دا وایي که نه چې دی به په پروګرامونو کې چې زمونږ کوم پروګرامونه ای کې به نظم و ضبط به ساتي امن و امان به کې ساتي عالمي اجتماعګانې زمونږ دوه شوي دي که ستاسو یاد دي یو وردکن یو ساله ډېر عالمي اجتماع چې ای کې 50 لاک پورې افرادو ای کې مونږ 25,000 دغه انصار الاسلام و هغه ټایم کې مې سر دا ډنډې وي نو هلته چا خلاف استعمالولي او دا ډنډه چې کومه ده په هغې تقریب کې او دا چې کوم ازادي مارچ دی په دې کې فرق هم شته که نه هسې وایم لکه دا ډنډې تناظر کې ورته یم تاسو ګورئ تبلیغي جماعت دی تبلیغي جماعت هغې څونه پوره من خلک دي لکه ای سیاسي ای سره هم ډنډوي هلته چې کوم ای په ډیوټیانو باندې په زرګونو نه تاسو ډنډو خبره کوئ لکه ګوره که دې سره دا د دستور مطالب تاسو نور هم تپوس کوم چې الیکشن کمیشن کې دا رجسټر دی ولې حکومت په دې باندې دومره اعتراض کوي یا ولې هغې وایي چې موږ به د آیین دا د هغې نه پوه ده که نه دا د هغې نه افسوس دا دی فضلایي صاحب نه تپوس کوم فضلایي صاحب یو طرف ته حکومت وایي چې ازادي مارچ هغه د جی یو یا د اپوزیشن جماعتونو جمهوري حق دی بل طرف ته وزیران روزانه بنیادونو باندې دمکیامیز بیانونه هغه ورکوي ولې دا خلک خپل پر امن مارچ ته نه پرېږدي تاسو هم هغه مولانا صاحب یو سل شپږ ورځ دغنه ورکړې وه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ډېره مننه عرفان بھائی او بیا ستاسو د دې چینل ډېر مشکور یم چې زما په خیال سره په دې اوس وخت سره دا یو ډېر اهم ایشو ده چې تاسو موږ ته په دې باندې دا خبره کول موقع راکړه کومه خبره چې تاسو وکړه او بیا مولانا صاحب تاسو ته جواب درکړو نو په هغې کې به لږ شانتې زه امینډمنټ وکړم تاسو خو اول به دا ووایم چې احتجاج د هر چا حق دی هغې دپاره شرط دا دی چې پرامن احتجاج پکار دی او بیا مولانا صاحب دا خبره مو وکړه چې دی
ډنډې راغستې دي وهل ټکول کړي دي زه به دا خبر وکړم چې زه په اسلام آباد کې هم एकदम مونږ باندې پولیس راغلو او دومره شلنګ او دومره ربړ ګولا او دومره ډز یې وکړې چې زمونږ سم ملګري شهیدان کړ او سم ملګري چې کم دي نو هغه زخمی شو. زه په خپله په دې فرنټ باندې لګېدلی وم زما دواړه رګونه ډیمیج شي او په هغه دواړو کې به دونه بلیډنګ کېدو چې زه په مرګي حالات باندې علاج ته را رسېدلی وم. باقي کومه خبره چې زمونږ د مشران صاحبان کوي زه دوی سره متفق نه یم. هغې وجه دا ده چې بس مولانا صاحب دې خو خپل هار په خپله ومنلو چې ډنډه بردار فورس باقي دا مطلب مولانا صاحب ټیک خبره کوي او مونږه میډیا سوشل میډیا دا چې کوم دی مونږ دروغ وایو. مطلب دی وی چې هغې سره ډنډې هم نه وي هغې نه کنډه تار او ازغن تار چې ورته پښتو کې وي هغه هم تاو کړی او هغه مونږ سره پکچر شته زه به تاسو ته په خپل موبایل کې وښیم ازغن تار دی ته وایي ازغن تار ته ثابت کړه ما سره رشته دی. خیر جی تاسو خپله خبر وکړه که تاسو خبر کوئ زه به چپ شم تاسو مخکې زما مشر زما قابل احترام زما وضاحت کوو وضاحت هغه هم شته مونږ سره پکچر شته دی جی هغه ته نه تاو کړی دی باقي دا کړی دی باقي دا ایکسرسایز کړی دی او دا 1973-74 آئین 256 مطابق چې کوم دی چې کوم ارګنایزیشن 256 دی هغه چې کوم ارګنایزیشن داسې اکټیویټیز کوي چې په هغې کې د یو فورس مخکې کې یو فورس راشي نو د هغې مطابق نو زه مناسب ته دا خوشخبري ورکوم چې مونږ تاسو ته ویلکم کوو مونږ به تاسو له اوبه درکوو شربت به درکوو خو شرط دا دی چې پر امن احتجاجي که چېرې تاسو دا کم فورس دغه نو تاسو باندې اوس هم هغه دفعه لاګو کېږي د هغې 15 کاله بامشقت قید دی هغه به مونږ نه درکوو هغه ادارې شته دا ملک دی هغه بیا خبره ده چې د نورو لیډرانو په شانتې ستاسو لیډر د ملا وبخي ډېر غټ عالمو بزرګو زموږ دپاره مولانا مفتي محمود صاحب قابل احترام خو هغه دا خبره هم کړې وه چې لکه شکر دی چې د پاکستان په جوړېدو کې مونږ شامل نه یو او په دې ګناه نه مونږ بچ یو. نو زه خو اول دا وایم چې اول خو ملک تسلیمول پکار دي او دا کوم ملک دی جی دا ملک زه درته دا وایم چې دا د اسلام قلعه ده دا د جنت ټوکړه ده. نن تاسو ګوره حرمین شریفین ته څوک ولاړ دی ستا بچې زما بچې ستا بچې څوک دی زما بچې څوک دی هغه زما 3-4 بچې زما په آرمي کې هماغه زموږ بچې زی هغلته کې دفاع کوي د حرمین شریفین ته ولاړ دي هغلته کې جنګ کوي. نن زموږ وزیر اعظم چې لاړو نو په دنیا کې په یهود او نصارا ته چې کوم دی مخامخ خبره وکړه چې دا ظلم هم تاسو کړی دی دا خودکش دماکې هم تاسو ایجاد کړي د مسلمانانو باندې په فلسطین کې په شام کې په پاکستان کې په افغانستان کې ظلم هم تاسو کوئ. زما مشر زی هغه ورته دا خبره کوي د مولانا صاحب مشر زی هغه ورته وایي چې ماله د پاکستان خدمت د پاکستان د امریکې دی دا د یهود او نصارا دی چې ورته چې ما د خدمت مقرره کړه زه به ستاسو ډېر ښه خدمت کوم. زما مشر ورته هلته ویلي چې تاسو یهود او نصارا چې کوم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده موږ به جنګ کوو در سره موږ به جنګ کوو در سره. نه مولانا صاحب امریکې نه څه مدد غواړي خو همیشه په ریکارډ باندې ټول دنیا ته پته ده زه چې زما رور ته هم پدې بالکل مهیا به ان شاء الله خو دومره تر هغې پورې یو خبره هم پټه نن سبا نه پاتې کېږي. نو زما مشر زی هلته دا خبره کوي خو زه دې خبرې ته راځم د درنه ته چې بالکل پر امن احتجاج دی وکړي په سر سترګو دی وکړي چې پر امن نه وي نو دا الحمدلله دا یو ملک دی الحمدلله دا د اسلام قلعه ده الحمدلله دا د جنت ټوکړه ده. نو په دې باندې چې څوک هم انلیګل اکټیویټیز څه قسمه غیر قانوني اقدام کوي ادارې مضبوطې دي او مونږ مخکې 15 کاله کار کړی په ادارو باندې مونږ خپل اختیار چې کوم دی هغه د ځان نه اخیستی دی او مونږ عوام ته لاس کې ورکړی که تاسو رایټ ټو سروسز ګورئ رایټ ټو انفارمیشن ګورئ که هر یو محکمې تعلیم ګورئ که پولیس ګورئ هغه مونږ نه اختیار ځان نه اخیستی دی او هغوی ته ورکړی چې ادارې مضبوطې کوي. نو ادارې مضبوطې دي او ادارې د آئین د لاندې کار کوي او چې څوک د آئین خلاف ورزي کوي نو ادارې به د هغې خلاف ایکشن اخلي او ادارې به چې کوم دی نو هغه کوي. نو زه خو ورور ته دا خوشخبري وکړم چې په دې تاسو دا کم اکټیویټیز تاسو باندې اوس هم لاګو کېږي دا خبره دوباره ریپیټ کوم چې په آرټیکل د 1973-74 آئین آرټیکل 256 مطابق تاسو باندې 15 کاله کې د بامشقت او ورته نقد جرمانه شته مولانا صاحب چې دا تاسو ذهن کې وي نو دا خبره بالکل ذهن کې اوسئ دا تاسو کوم کار کړی دی دا بالکل غیر آئیني کړی دی تاسو چې لیکلي یو دی کړی بل څه دي. نو زما په خیال سره چې ویل او کول کې تضاد مولانا صاحب خبره چې کوم فضیلای هم کوي چې تاسو پیغام چاته ورکوي چې موږ سره هغه شانتي خلک هم شته یا موږ سره هم کولای شو او بیا د آئین مطابق چې کوم
د فدا کوم ذکر مخې ته راځي ګوره داسې چل دی چې په دې ملک کې وړاندې د عسکرت پسندۍ او د دهشتګردۍ یو پوره یو لهر تیر شو جی او په هغه لهر کې زمونږ ډېر غټ علما زمونږ ډېر مشرانو قربانیان هم ورکړي د څه د وجې نه چې مونږ چېرته د عسکرت پسندۍ چېرته په پاکستان کې یو لمحې دپاره هم حمایت نه دی کړی مونږ ټول عمر هم دا خبره کړې ده چې مونږ به د پاکستان د آئین د لاندې خپلې سرګرمۍ دا به جاري ساتو او دا زه فضل الهي ته دا یم چې لکه مونږ په دې دفعو مفهوم ویارو مونږ خپل مشر سره خپل سر سودا کړې ده دا د سرونه سودا خبره ده دا 15 کال او 6 کال او جرمانه ته 6 کال او ته 6 کال او ته څلور کال او دا مونږ باندې مه یارو ته اصلا افسوس دی چې د جمعیت العلماء اسلام تاریخ نه یې کتلی زما د پارټۍ قاید چې کوم دی اوس هم هغه 9 کاله قید هغه جیل خوړلی دی د MRD په تحریک کې د 74 په تحریک کې د مشرف په دور کې چې کله هغه راغو ته پرېږده اوس خو زما خبرې لږې وره که نه اوس به ته لږ تحمل وکړي نو زه دا یم چې که په دې باندې مونږ څوک کوي دا د دې ډېره زیاته خمخیالي ده د جمعیت العلماء اسلام چې کوم تاریخ دی او دا هم ورته یم چې ستا پارټي خو هغه ورځ بله ورځ پیدا شوې ده لا نابالغه پارټي ده زمونږ چې کوم تسلسل دی د دې هند کې انګریزان شړل د مالټې په جزیرو کې قیدخانو کې دا قیدونه جیلونه چا خوړلي دي د جزیره انډمان کې قیدونه چا خوړلي دي توروبو درایشور ته څوک تللي دي دا یو ډېر لوی داستان دی دا ټول د جمعیت العلماء اسلام بنیاد دی او زه دې ته دا یم چې ګوره عمران خان چې کوم دی د هغه بنیاد سره هغه خو به لاړ شي پاکستان کې ټول ډسټربنس پیدا کو اکانومي تباه و برباد کا او خپل صغیرګنۍ کربلاړ شي کی بني او دا ملک دا به بالکل روان ویجاړ پرېږدي دی وایي مونږ وایي اختیارات ورکړل تاسو وګورئ چې پاکستان کې کومه شعبه ټیک ده نن پاکستان کې ټول هر شعبې زندګۍ صدای احتجاج دي ډاکټر په احتجاج کې دی تاجر په احتجاج کې دی وکیل په احتجاج کې دی انجینیر احتجاج کوي د یونیورسټو پروفیسران دا د هغې احتجاج کوي سره لپاره دا ولې کوي ځکه چې هلته ټول ملک کې پرایویټایزیشن روان دی ولې روان دی ځکه چې دوی دا ملک د IMF ته په جولای کې ور واچولو نو چې تاله څوک قرضه درکوي بیا به ستا اساسي ټولې ګوري شمیري به نو اوس ورته هغه اساسي خرڅوي او هغه نو زه فضل الله ورور ته دا یم زما دوست دی خو زه ته دا یم چې ته لږ افسوس دا چې ته لږ وړاندې تاریخ وګوره د تاریخ نه ځان خبر که په دې ملک په بنیادونو کې زمونږ د مشرانو وینې دي زمونږ د مشرانو جیلونه دي زمونږ جیلونه د مشرانو کې جیلونه خوړلي دي دمې طرف ته ځم مولانا صاحب خو فضلایي صاحب د مینه بعد مولانا صاحب هم یو خبر وکړه چې تاسو پارټي اوس جوړه شوې ده شروع کې هغه مخکې وي چې یو SMS پارټي ده او بیا مولانا صاحب تاسو هم پوښتنه دا وي چې د تحریک انصاف یا عمران خان صاحب دا وي چې زرداری او نواز شریف او یا د هغې څومره خلک او هغې کرپشن کړی په جیلونو کې دي نو اوس نمبر د مولانا فضل الرحمن صاحب را روان دی ځکه دوی دومره شور شروع کړی دی یو شان دماغ پروګرام کې بیا هر کله فضلایي صاحب مولانا صاحب هغه خبر وکړه چې تاسو پارټي اوس هغه راغلی دا 95-96 کومه هغه حساب کو نو تقریبا 40 کاله هغه وخت پوره کیږي په دې صوبه کې متواتر یعنی په دویم ځل باندې هغه په اقتدار کې رالو حالانکه چې مولانا صاحب هغه سره اتفاق نه کوي چې نوې پارټي ده خو SMS پارټي هغه یو نوم دی د ورکو چې په SMS باندې خلک راټول کړي آیا تاسو ورکران تاسو په دغه باندې راټولوي ان شاء الله تعالی زموږ حکومت چې دی څومره چې د مدارسو طلبه دي زموږ بچي دي قابل احترام دي دا زه تاسو سره په دې پروګرام په وسادت سره وعده کوم که خیري چې ان شاء الله دې تبا مونږه دینی تعلیم سره سره دنیایي تعلیم ورکو او ان شاء الله مولانا صاحب دې بالکل زړه نه خپه کوي هغه به بیا په SMS باندې ان شاء الله پوه شي یو خبره دویمه خبر دا ده چې زه به 126 ورځې درنه مونږ ورکړې ده زه به دې سره 100 ورځې ګزاره وکړم دې 26 ورځې درنه ورکړي مولانا چیلنج کوم دی جاو
مولانا صاحب اعلان کړی څو پورې د هغې مطالبه نه منلی شوې سوره د ډسکاونټ ورسره وکړم او دوی د 26 ورځې درنه ورکړي دا د هغه اس ام اس د ځوانانو د هغه الکانو د هغه ځوانانو چې هغوی په دې باندې پیښو دلته لږ ودرېږه ستا قائد څه ویلي و ستا عمران خان ویلي و چې زه به له کنټینر هم ورکوم زه به له خرچه هم ورکوم وایي دې دې راشي وایي دلته کې دې څو ورځې یادې کړي ډېرې کمې ورځې یادې کړي دلته دې در نه وکړي اوس ستا هغه قائد ته ووایه څه شوه کنټینر اوس خو ته پابندیان لګي هلته روډونه بندې ټول هر څه ستا وزیر اعلی وایي چې زه به دا وکړم دوی به ما نه خوځېږي د ابتدا نه ګوره لیونتوب پرې راغلی بوکلا هټ شکار دي نو ګوره ته به خپلې خبر نه اورې دا ټول قوم اوري دا خبره اورې او بیا نه ستا مشران د خبر نه نیمه ګنټه پس اوري تاسو خو دا روایت دی اګر چې زه دا پېژنم ډېر ښه خو لکه مطلب دی چې خبره کوم چې سبا راته راکوم بیا سترګو کې ګوتې نه رامنډي انشاءالله زه تاسو سره 100 ورځې ډسکاونټ درله درکوم 26 ورځې درنه تاسو کوي یوه خبره دویمه خبر دا ده چې دا کم ځوانان چې کوم موږ سره وو هغه تعلیم یافته هلکانو هغوی په دې باندې پیو ځکه هغه پولیس والا والو ځکه ډزې کولې هغوی په دې باندې پیو چې 90 کاله که مولانا صاحب کم سیاست کړی دی د زرداري هغه ملګرو د نواز شریف ګزټډ نواز شریف زرداري دغه دا ملګرو دی ریکارډینګ تاسو روباسي نن د سوشل میډیا او د میډیا دور دی تاسو دی یو بل پسې چې کم قسم خبرې به دی کولې نن د یو عمران خان د یو امت مسلمه لیډر عمران خان داغه د یارې نه ټول یو شوي دي او یو بل سره او بیا مولانا صاحب قسم د خدای زه هغه ته حیران شم غریب به دونه ستړی شوي زه یم که پېښور ته رالو انشاءالله پوره یو دیګ الوا بله زه پخوم او ورلېږم ځکه چې دومره ستړی شو کله ولی باغ ته ځي کله نواز شریف لځي کله شهباز شریف لځي کله بل لځي کله بل او دا ټول نه چې شابه ما سره راپاسي اوس مې خبره د خولې نه وتې ده ګورې کار خطا دی کار خطا دی اوس ډېرو خلکو اتفاق زه یم جي چا ورسره اتفاق نه تاسو به وګورئ جي دا د کار شو جي که نه دا یو هغه په ځنګل کې یو کس چاته ویل چې سترګې زري ورډانګه پې چې کله کو نیمالته پر نیمه نو بیا کار خطا ورتي دا ولې ظالمانو تاسو خو ماته دروغ ویل سترګې مې سرې نه وزم پې ور واچولم دا هغه مولانا صاحب چې دی په منافقانو باندې اورېدلی دی تش منافقت ورسره کوي یو به ورسره رونځي تش د هغوی خپل دا خو منې چې په کې پی کې کې پوره په هر حلقه کې د دوی اکثریت شته دی او هغه ختمولو لپاره دا خلک به دوی سره دوکه کوي دا ریکارډینګ ځان سره وساتئ دا به خلک ورسره دوکه کوي نه ورسره نون راپاسي نه ورسره میم راپاسي نه ورسره شین راپاسي او نه ورسره سور راپاسي یو ورسره نه راپاسي دا ذهن ته واچوي دا مولانا صاحب هغه ویلي چې دا ټول هغه او زه درته دا وایم چې دا تاسو زه دا خبره کوم چې په دې کې ما درته دا خبره وکړه چې نن کم حالات دي د ملک نن زما قائد پاسی او په ټوله دنیا کې د هر د دنیا د ګډ ګډ د مسلمان اواز کوي او هغه دا خبره کوي چې تاسو د یهودو نصارت د هغوی په ځمکه باندې هغوی چیلنج کوي ما ته وښایي د پاکستان په تاریخ کې یو عالم وښایي یو لیډر وښایي چې هغه د یهودو نصارا په ځمکه تللی دی او هلته یې ورته ویلي دي چې زه به تا سره جنګ کوم کلمه مې ویلې لا اله الا الله محمد زه به تا سره جنګ کوم یو ما ته وښایي تاسو نه تپوس کوم عرفان بھائی تاسو هر ورځ کوېسچن کوئ نن به موږ هم تاسو نه کوېسچن وکړو ما ته یو وښایي چې هغه په تاریخ کې ویلي وي چې ما کلمه ویلې زه مسلمان یم چې زما سره ظلم کې فلسطین سره ظلم کې افغانستان سره ظلم کې کشمیر سره ظلم کې مولانا صاحب چې کوم دی 10 کاله په دې کمیټې ناست و ما ته یو د هغه ایفرټ وښایه چې هغه په دې کې کړي وي چې یاره کوم ځای کې کې ته په سترګو سترګې انډیا ته په سترګو سترګې اچولي یو ځای کې وښایي چې چېرته هغه چېرته کې په خپل ملک کې مواد نه دی اوچت کړی ډېره افسوس خبره فضل رئیس مولانا صاحب چې څومره هم کمیټې چیرمین و زه د هغه په هغې باندې اعتراض نه کوم سوال نه کوم خو په هغه دور کې خو د کشمیر دغه شانتې فیصله هم نه وشوې چې انډیا آرټیکل 370 هغه ختم کړي د هغې چې کوم عیني حیثیت دی د کشمیر هغه ختم کړي هغه خو هر څه تحریک انصاف په دور کې وشو دا په انډیا کې د تحریک انصاف حکومت دی په انډیا یو منټ هندوستان کې ختم دلته خو نه دي ختم نو زه هندوستان مولانا صاحب سره خبر گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف چل پڑتا ہے دا خبر اور انشاءاللہ تعالی دا کشمیر با اللہ پاک آزادی او زما د قائد عمران خان سے
قربانیانو او دغه ازادیږي به اوس ضرور به ازادیږي. هغه دا خبره هغه تاسو به مناسب ته دغه تقریر ترجمانی تاسو وکړئ. هغه چې څنګه باندې هغه به عمران خان چاته ودرېدو. عمران خان ورته دا خبره وکړه په اقوام متحده کې ودرېدو چې دا بس تاسو مسټیک چې دوه ملکونه اټمی پاور خپلو کې جنګیږي. دا بس تاسو او ولې به جنګیږي؟ د کشمیر په سر باندې به جنګیږي. تاسو ما ته وښایئ که نه د پاکستان کم لیډر چې دی هغه په اقوام متحده کې او یا انډیا ته یا امریکې ته یا بل ته چېرته داسې لیډر شته پاکستان چې هغه ورته وایي چې دا کشمیر مسله حل کړي نه زه به جنګ کوم. دا دوه اټمی طاقت به جنګیږي خپلو کې. کله داسې خبره شوې ده؟ فضلایي صاحب 74-75 کې بوټو اولنی هغه لیډر او بیا دا خبرې کېږي چې په هغه ټایم کې څومره سخت موقف مخې ته راوستی او کشمیر معامله کې عمران خان صاحب موقف هغه عمره سخت و خو د هغه عمره نه خلک دا وایي تاریخ دا حصه جوړه شوې چې د بوټو صاحب نه بعد بیا عمران خان صاحب هغه راغی چې هغه په یو ان جنرال اسمبلی کې داسې خبرې وکړي. نو ذوالفقار علی بوټو صاحب دا خبرې 74-75 کې کړې. خو مولانا صاحب تاسو په دې خبره څه کمنټس کول غواړي؟ جی مولانا صاحب. اصل کې ما خو مخکې وویل که نه چې دا خوران د تاریخ نه خبر نه دي. لکه چې اوس چې کله پارټي نابالغ وي نو هغه به تاریخ نه څه خبر شي. او دا د تاریخ مسلمه اصول دي او چې کوم قوم د خپل ماضي نه کټ کړي نو خپل تاریخ دې نه هېر کړه. او چې کوم قوم خپل تاریخ هېر کړي هغه بیا په دنیا کې د هغې د قیادت هېڅ قسمه دغه حق نه. زه تاسو ګورئ مولانا صاحب د ازادۍ مارچ متعلق دا ورګه زه د دې خبرو په تناظر کې لږ وضاحت به کوم. آیا دا خبره ده چې ګوره داسې مسله ده چې د کشمیر د سودا دپاره عمران خان راوستلی شوی په دې خطه کې چې کوم سازش تیار شوی دی امریکا د افغانستان نه ځان فارغي دلته پاکستان ته راځي. اوس خو زما ور خیر دی که نه اوس به لږ به صبر وکړي. چا راوستی عمران خان د عالمي ادارو راوستلی دی او د هغې سړی یو منټ زما خبره وره دا پاکستاني قوم راوستی دی په اوډ راوستی دی. استاد مونږ څلور هډو کلاو لپاره قرباني ورکړې او ستاسو سره هېڅ اجنډا نشته دی. دی دا نه اوري که نه اوس ده ته وایي ته به لږ په ارام کښېني. ده کې اصله کې بیماري دا ده چې دی په ارام کښېني بیا نه. نو حالانکې زما ملګری هم دی خو ده کې زه خو یې پېژنم ډېر وخت نه بیا دی به خپله خبره به خامخا کوي. صحیح. زه درته دا یم چې دلته کې د عالمي ادارو ایجنډه ده د ګریټر اسرائیل دا زمونږ په اسمبلی کې اول ځل دی چې د پی ټي آی یو ایم ان ای راپاسي او هغه د اسرائیلو تسلیمولو خبره کوي په اسمبلی کې. نو زه دا وایم چې دلته کې دا سړی د یو خاص ایجنډې لپاره راوستلی شوی دی. هغه ایجنډه کې دوه اهم شیزونه هغه دا دي چې یو زمونږ سی پیک دارالبیکول سی پیک د دا خطې یو ډېره عظیمه منصوبه وه او امریکې ته دا نه و منظور. دا د ملک سره څونه غټه غداري وکړه چې د سی پیک ټول ډاکومنټس هغې آی ایم ایف ته حواله کړل. نو آی ایم ایف له تلل هغې سره دا ټول ارس کول دلته کې د ګورنر سټیټ بینک راوستل دلته کې د بی آر چیرمین راوستل وزیر خزانه لګول دا ټول د آی ایم ایف په هدایتو شوي دي. نو دلته کې امریکا په دلته یو مرکز جوړول غواړي د چین خلاف او زموږ د اکانومي تباه کولو خلاف. او دا خبره دا حکیم سعید دا 1995 کې لا کړې وه چې عمران خان لا چا پېژندلو هم نه. هغه وویل چې اسرائیلو او یهودو ادارو هغې د سعودي عرب اکانومي خو یې تباه کړه. ویل اوس یې د پاکستان د اکانومي تباه کولو منصوبه جوړه کړه او د هغې دپاره قسم وټاکلو چې هغه عمران خان دی او هغه به راځي د پاکستان اکانومي هغه به بربادي چې څنګه د مکه رنګې دا دې وشو. تاسو نن وګورئ صحیح خو تحریک انصاف هغه وایي چې د معیشت ته د اکانومي ته نقصان خو نواز شریف صاحب او زرداري صاحب او هماغه خلکو رسول یا په حکومتونو کې پاتې نو خو افسوس دا دی مونږ د دې د پیو د شاتو نیرونه مونږ ته پریخي هغه مونږ وچکه مونږ نه پریخي. تاسو چې چاته غله وایي هغې 3 میټرو جوړې کړي هغې موټروی جوړې کړي هغې ایرپورټونه جوړ کړل هغې غټې غټې منصوبې سرته ورسولې. تاسو څوک ستاسو په دې صوبه کې دا 6 کال نه زیات دی یو بی آر ټي هم دغه کړې وه چې هغې باندې ټول قوم د پوزې له راوستلی دی. دا بی آر ټي دا د بدعنوانۍ یو مسلم ثبوت دی. او زه درته دا وایم چې که چېرته نیب چیرمین
د پرویز خټک خلاف او د BRT په کرپشن کې څوک ملوث دي د دې خلاف د اقدام ونه کړو نو ان شاء الله زه به د نیب چیرمن خلاف به زه سپریم کورټ ته ځم ځکه چې دا د دې نه اهله یو ډېر غټ ثبوت دی نو تاسو ما ته وښایئ چې تاسو د ملک له څه ورکړه دا ملک خو تاسو تباه کړو دا ملک اوس داسې دی چې کولیپس کېږي روانېږي ختم دی نو موږ دا وایو چې که عمران خان مزید پاتې شو تاسو د BRT دا ذکر وکړو او تاسو غالبا خیال دی چې اولنۍ هغه پیټیشنر درخواست گزار وایي چې د BRT خلاف په شروع کې چې کله د دې کار شروع کېدو تاسو په خور هاي کورټ کې یو پیټیشن کړو په هغه باندې ډېر زیات کول او بار دغه الزام لګوي چې په هغه کې کرپشن شوی کمیشن اغستې شوی څه ثبوتونه تاسو سره شته چې هغه تاسو په میډیا باندې هم مخې ته هغه کوي د نیب متعلق تاسو چیرمن نیب متعلق دا کوم خبر وکړه که هغه د دې نوټس نه اخلي نو زه به د هغه خلاف سپریم کورټ ته ځم او دا څه کوم چې کله زما په کیس کې زه به ورته مرګره ما چې الیکشن وانه غستو تاسو چې ګوره تاسو ورته مرګره ما نیم فیس به زه ورکوم تا په خپل ویل چې شپږ میاشتو کې به کیږي به بیا کله وشو زه دا وایم چې کله زما په کیس کې بیا عدالت دغه ته هدایت وکړ نیب ته چې تاسو 2 میاشتو کې اندر د دې کرپشن خپل وی چې دې کې کرپشن روان دی د دې تحقیقات وکړي او 2 میاشتو کې اندر موږ ته راپورټ پیش کړي نیب راپورټ تیار کو الته کې دی زما د فیصلې خلاف الته کې لاړل سپریم کورټ ته الته کې دی سټیم واغشتله سپریم کورټ کې او الته درخواست کو ډیر عجیبه درخواستونه وکړو الته کې دغه ته دا ول چې کوز د DG خواشي او کدي کې دغه شي د منسوبه به تاخير شي شي نو سپریم کورټ الته کې دا ول چې فل حال دا راپورټ د نیب د سیل شي نو ډېر افسوس خبره زه اوس هم سپریم کورټ ته ستاسو د دې چینل په وساطت سره درخواست کوم چې دا راپورټ چې کوم دی دا اوپن کی او دې کې ګوره دې کې عمران خان په خپله تسلیموي د هغې ما سره ګواهان شه عمران خان خپله تسلیموي چې دې کې ډېر لوی کرپشن شوی دی او په دې کې هغه کسانو نومونه ملي چې دا څوک دي بس هغه خو ورته ما یو نوم دوه واغېشتل چې هغه خپله وایي چې پرویز خټک دا د جیل له سلاخونو شاته شي ځکه چې په دې کې هغه بې انتها کرپشن کړو دا خو دیم تسلیموي ځکه چې دی مخکې اسمبلی کې پاتې شوی دی دته د هر څه معلومه دي خو اصل کې د سکرین مخامخ یو خبرې کوي او بیا چې کله نو زه ورته دا وایم چې دا ما سره ثبوتونه شته ما دې بیا نیب راوغواړي زه به ورته بیا ثبوتونه پیش کړم او چې کله ستاسو په اول د چینل باندې پروګرام شو دا په ریکارډ دا خبره پرته ده چې لا 2 غزه ځمکه هم نه وه کنستلی شوي او هغې کې ما کوم ډاکومنټس راوړل ستاسو په وړاندې ما کېښودل او کاش چې اوس د پروګرام له شوکت یوسف زی هم راغلی وي هغه ته چې ما دا کله ډاکومنټس کېښودل هغې کې دا لیکلي چې د پروجیکټ از ایکسپیکټډ ټو بی کمپلیټډ بای 30 جون 2021 نو هغه ویل نه ویل دا تا جعلي ډاکومنټس راوړي اوس هم هغه ډاکومنټس ما سره پراته دي چې دا د ADB سره دی کوم اګریمنټ شوی دی هغې کې 2021 لیکلی او ایکسپیکټډ لیکلی نو څونه د افسوس خبره چې کوم ته په سر کې خورې اچي د پیښور تاجر د پیښور باشندګان یې تباه برباد کړ د مې طرف ته ځم د مې نه بعد به تاسو هم په دې باندې کمنټس کوئ چې ولې بار د یو منصوبې خبره شو مختصر کمنټس به وکړئ او بیا به ازادۍ مارچ حوالې سره تپوس کوم ډېره چنده ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکله فضلای صاحب مولانا صاحب خبرې وکړلې د BRT حوالې سره هم هغه وکړلې تاسو هغه قوم ته ولې هغه وشره یا په ټایم باندې منصوبه مکمل نشوه یا په هغه کې واقعي هغه کرپشن شوی تاسو دوی سره مختصر جواب راکړئ بیا به ازادۍ مارچ زه به دا خبرو کوم چې مولانا صاحب دی رحمت الله علیه چې دا ما قابل احترام دی رحمت الله علیه ژوندي ته سړی نه وایي نو بس دغه ورځې دي زه به دا یو خبرو کوم چې د مارور د څور ټیک وي خو زبرته د دې حکومتو د MMA بیا ورپسې NP راغلو لس کاله شو د اسمبلی د وړاندې یو پل دی 1 کیلومتر نه جوړي 500 میټر دی 15 کاله په همې ماشاءالله تیر کا 15 کاله په NP چې مونږ رالو په 8 میاشتو کې مونږ هغه تیار کو او هغه مونږ کولاو کو BRT کې 14 کیلومتره هوایی پل نه
BRT کې څنګه چې مولانا صاحب سټې راغسته او کارونه بند کړو دغه سټې چا راغسته دا ګوره نه ریکارډ به کې نه سټې ما ته ویلي عدالت ته ویلي ما ته یو کار وړاندې ویلي بیا به زه خلکو ته چې د سټې راغسته دا به نه نه دا به نه ټیک شو نه ما ته عدالت ته های کورټ ته چیف جسټس ویل ته سټې غواړم مل نه ولې نه غواړم مل کما سټې اوختلو یو میاشتې مې شنو مل ټول بوج به زما په سر راواجي چې عدالت سره نو خدای چې خدای پاک دغه الزام نه بچ کما الله بچ کی دا سده جی 14 کیلومتر دی باندې دی کې عمدہ شانته کینټ والا مونږ رئیسار کړیو ریلوی والا مونږ رئیسار کړیو او خپه ایمانداري رئیسار کړیو د برن ور باندې د نونو حکومت په مرکز کې هغه ور باندې زورو په دې کې دا کړیو دین علاوه چې د خبرو کو سپریم کورټ دا وی چې ډی جن شو بدلول 3 ډی جګان موږ دا دریم شو چې بل لالو کسلورم شو الله مې نه غلطي هغه پسته بالکل به بدلېږي مونږ د دې چې کمزې کې دا اویا کاله د ټولو ماشاءالله لوټ مار کړی دی دا خلک مونږ ته د دوی نه پاتې دي مونږ فرشتې نه دي برتې کړي او نه دوی ویستې شو بار کولی شو خو چې کم سړی کرپشن کوي هغه به مونږ رئیسارو په ایماندارۍ به رئیسارو زموږ مشران به پکې انوال نه وي انشاءالله نو پکې ذهن والي نو پکې اویا کالو هر سړی به رئیسارو هر خبره به کوو بله خبره دا د مولانا صاحب دا خبره وکړه چې د دې 500 میټر یو پول باندې 10 کاله تیر مونږ هوایي پول 14 کیلومتر واچو 14 کیلومتر زمونږ سره دغه ټیکدار چې دغه مسټیک زمونږ سره دغه دوغه مونږ منو دغه غلطي زمونږ چې دغه د پنجاب او هغه سره د نون لیگ لاسو چې مونږ سره هغه اګریمنت تاسو چک کوي خیر هغه سړیم ریکارډ وګورئ او دویمه خبره مولانا صاحب بار وایي دا نابالغه پارټي دا په 1996 کې جوړه شو ټیک شو جی دا هغې نه مخکې عمران خان چې کله کرکټ پرېښو پهلنی خبر شوکت خان مې جوړ کو نیمل یونیورسټي جوړه کا عمران خان فاونډیشن یې جوړ کو هر قسمه کارونه یې کړي دي په ایماندارۍ سره کړي دي د قوم دپاره یې ورکړي دي نن تاسو ګورئ په پېښور کې کینسر هسپتال شته په لاهور کې شته په کراچۍ کې روان دي انشاءالله جوړ به شي زر تر دغه شانتې د پېښور سرکاري هسپتالونو خبرو که د هغې څه حال او تاسو کې دا فرق دی د سرکاري هسپتالونو خبره وکړه مناسب کنو دا مشره کنه مونږ داسې نه دي کړي چې مونږ د چا په اوږو باندې سفر نه دی کړی ستاسو عادت یې په ایمان که تاسو خو 1 کیلومتر سفر هم پخپله کولی شي کله د نواز شریف په اوږو سفر کوئ کله زرداري په اوږو باندې کوئ کله چې دی د آرمي نه پلاټونه اخلئ 6000 کانال خو تاسو په ډي خان کې د ملټري نه چې دی پلاټونه اخیستي دی هغه ټایم تاسو مشرف په هغې باندې سپورټ کړی دی د هغې نه بعد ستاسو د مناسب سیکرټري 1200 کانال اغستی دي د لطف رحمان صاحب سیکرټري اغستی د دی د دوراني صاحب کزان عدنان اغستی دي دا پلاټونه اغستی دا دومره هغه کړي تاسو خو راغلي د بل په اوږو باندې مونږ واحد دا نابالغ پارټي یو چې په خپله باندې مونږ د کې خوړلي دي او ښه محنت هم کړی دی او د محنت نه بعد راغلي او بیا پاکستاني قوم نن په دې باندې فخر کوي چې یو داسې لیډر راغلی دی چې هغه دنیا کې د مسلمان نوم پیش کړي او هغه اسلام وایي چې یو اسلام دی زموږ تاسو چې کوم دی تاسو چې د قادیاني سره هم غاړه ملاوئ تاسو د هر چا سره او تاسو د اوټ دپاره کوئ او مونږ چې دی مونږ یو خبره کړې چې زما مشر وایي چې زموږ یو اسلام دی هغه اسلام چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه زموږ اسلام دی چې کوم هغه مونږ ته حدیث پیش کړی قرآن پاک دی زه درته دا خبره کوم چې په دې کې مونږ هېڅ قسمه کوتاهي نه کوو په دې خبره باندې چې یاره مونږ دې چاته موکور کو خو کم از کم مونږ په خپل محنت باندې دا نابغه پارټي مونږ خپل محنت باندې دلته راغلي یو چې د دې په شانتې د بل په اوږو نه دي راغلي نه مونږ د بل په اوږو باندې سفر کړی نه به وکړو انشاءالله کرپشن حوالې سره چې کوم خلک جلونو کې دننه کېږي یا کوم اقدامات کېږي یا وایي چې کوم خلکو پیسې پټې کړي مونږ غواړو چې دا راوځي نو د هغې تاسو ولې مخالفت افسوس خو دا یې که نه چې دا ټول حکومتونه دي هغوی ورته په درنه کې مدد کوي ځي که نه هلته نواز شریف له جیل نه یو 3 پاڼې خط اوس چې دا دی ورته وایي چې دونه کاله کرپشن شوی دا ټول غلو نو هغه د غلو حکومتونو کې چې څونه خلک پاس شوي هغه ټول دی کیبینټ دی که نه هغه د غلو ټوله خلاصه دی راغونډه کړې خپل کیبینټ یې جوړ کړی نو په کار دا چې عمران خان بیا د صفا کردار خلک راغونډ کړی او د هغې نه کیبینټ جوړ کړی وی دا خو ګوره خلکو سره دونه غټه دوکره چې کوم خلک به نه به هغه به بلیک میل کول نو هغه ټول دله راغل او بیا په کابینټ کې واشل وزیران ته جوړ کوي باندې غټ غټ کیسونه دی دغه جهانګیر ترین دی جهانګیر ترین نه د چې څونه قرضې معاف کړي ځان ته
د چې د ملک خزانه کومه تباه کړې ده نو هغه ټول د ټاپ غله خودي سره دي نو یو خبره بیا زه د مولانا صاحب نه عمران خان خدا دعوی کړی وي چې زه به دا خلک الټه ځوړندم نو مونږ ورته وایو چې کوم خلک د نیسلي دي راوباسه پیسې زه د خپل قاید ذمه دار یم زه د خپله پارټۍ د مشرانو باندې فخر کوم چې دوی څونه ورپسې مایکروسکوپ یې ولګولو لیکن الحمدلله زما قاید په میدان کې ولاړ دی او هغه لکه د شیر غوندې ولاړ دی او هغه نه دونه سخت په ګبراهټ کې چې اوس دوی ګډې وډې شروع کړي دي زه درته دا یم چې زه درته دا یو ازادۍ مارچ خبره کوم دا زما قاید کې دا جرأت دی چې هغه د ازادي مارچ ناره واله په 27 اکتوبر چې کومه ناره والې ده او بیا 27 اکتوبر نه به ابتدا کیږي نه 27 اکتوبر نه به د هغه د کراچۍ نه به ابتدا کیږي قافلې به رواني په دې ماشوم هم پوهېږي چې د پېښور دا خو 2 غنټو کې سړی رسیږي نو موږ به په یو ټایم راغونډېږو راننوځو به دا به د پاکستان د ګوټ نه به لکه د مچانو غوندې د خلکو یو طوفان وي دا ستا هغه د برګر او د پیسټریانو والا پارټي نه ده دا د جمعیت العلماء اسلام دا کنایه د دې نه چې خلک زموږ پښتو کې خلک وایي مچ میږي را روانو مچانو خبره به واپس اخلي چې دا زمام دیني ایمان شته دا غلطه دا محاوره ده چې لکه د مچ میږو غوندې را روانو نه زموږ کارکون بني ټول پاکستاني وایي ټول پاکستاني خلک نو تاسو ما پرېږدې سره نه دا مچان خو نه دي تاسو خبره چې ما خبره ته پرېږدې نو زه به خپله خبره وکړم د مچانو خبره واپس مناسب د مارو دا پاکستان نه دی د پاکستان د ازادي مارچ ختم دی هغې چې کومه خبره کوي چې عمران خان صاحب کومه درنه ورکوله 14 اګست 2014 باندې نو هغه یو مطالبه وي چې تیر الیکشن کې 2013 داندلی شوي 4 حلقې کولاو کړي ستاسو داسې هغه چې دوی اوس پورې یو دا کرپټوراني صاحب حلقه کولاو کړي چې دود کا دود او پانی کا پانی هو ورځ خو ستاسو په بلوچستان کې حلقې پته ولې چې 52,000 اوټونه دا جعلي پول شوي دي د هغې خو حقیقت معلومه شو تاسو دې نه خو ټول قوم خبر شو مونږ دا وایو چې دا هغه خو 4 حلقې دي یادولې دا چې کله په 25 تاریخ الیکشن وشو نو بیا ټول قوم ته دا خبره معلومه شوه چې دا غونډ دې ته چې کوم منډیټ ورکړی شوی دی په دې باندې ډاکا چولې شوې ده د قوم په منډیټ باندې دا سلیکټډ خلک دي د اسمبلی کې چې دا څونه دي تلي دا ټول جعلي منتخب شوي دي بیا ټول حزب اختلاف خبره وکړه خبره وره حزب اختلاف پاټو والا په دې نه د خوسماله مقنه راکړي ګوره ما سره خو بیا داسې کس کینو چې کم سے کم د خبرې په طریقه خو بیا کوي مقصر له ور کوي نو دی خو بیا چغې وي نو دی لکه زما اواز په دې کې بندول غواړي نو دا قوم پوهېږي په دې خبرو ستا په حرکتونو هم پوهېږي چې دا ته کوم حرکتونه کوې ته ما خبرو ته پرې چې زه دې قوم ته پیغام ورکم هغه پیغام دا دی چې په اکتوبر کې کم اعلان شوی دی د ازادي مارچ دا به د پاکستان باندې چې کم دا خلک مسلط شوي دي د پاکستان بچي غریب اولس دا پوزې له راغلی دا خودکشو ته تیار دی او دا هغه وایي زمونږ غریب سړی راشه وګوره یو سروې وکړئ چې مونږ به سوال کوو چنده به غونډو خو مونږ به دې درنې ته ځان رسو او انشاءالله تاسو به وګورئ چې زمونږ به 126 او 20 دا ورځ نه چې څنګه زمونږ اسلام آباد ته تللي د حکومت ختمېدل دي ولې ځکه چې دا نه دا تعداد دونه دی که نه دا به داسې تعداد دی چې دا به بالکل ټول ملک جام کړي چې کله ټول ملک جام شي نو بیا به دا خلک اخري منټ دا کومه دعوا چې تاسو کوئ چې موږ اسلام آباد ته رسېدل او په هغه ورځ به حکومت کور ته ځي همدغه یو مطالبه ده د ازادي مارچ مقصد همدغه یو دی چې حکومت کور ته ولیږو بالکل زموږ د ازادي مارچ حکومت په کور ته لیږلو کې دا ټولو مسلو حل دی ولې ځکه چې د دې حکومت د لاسه ځکه د کشمیر ازادي نو کشمیر خو تاسو ورکو د کشمیر سره خو تاسو ورکا نو هغه څوک ازادي عمران خان وایي چې کشمیر دلته څوک لاړه وایي دا به د غي دا به کشمیریانو سره به دا وي د هغې تحریک تا خو پې هر څه لارې بند کړي کشمیریان غریبانان هلته کې د پاکستان جنډې نیولې نارې وي او په وینو کې لوغړېږي او څوک یې تپوس والا نشته دا د کشمیر د وینو سره د کشمیریانو د وینو سره ډېره غټه دای په وینو سودا وشوه دا د پاکستان تاریخ کې یو ډېر بدترین ظلم مولانا صاحب ختم دی فضلایي صاحب بالکل ختم دی ازادي مارچ د جی یو ای کارکنان هغه به تاسو هلته تلو ته پرېږدئ که نه
اول خو ته دا تاسو به چې بالکل پرې پرېدو پوره من طریقې سره خو زه احتجاجاً دلته نه پاسم چې مولانا صاحب چې کوم دی هغه کارکونانو ته پاکستانیانو ته مچانو ویل زه احتجاجاً دی او د زیاتیو کو ما چې دا به مچ نه ګو پر خوشیا ځکه چې دا د پاکستاني قوم چې دا او د پاکستان تحریک انصاف ورکر دا دی وخت مجاهدین دي چې یو مضبوط او اسلامي حکومت نافذ کړی الحمدلله اسلامي او موږ دلته دې تبارکاله وای او دا چې اخري خبره چې 126 ورځې مونږ کړي و صرف 26 ورځې ما ته دا بیا به د معلومات شي چې د سیره سو ما ته دا چې زمونږ د درنې به 26 ورځې دی چې دې ته لس ورځو ته هم ان شاء الله نوبت نشي دا اعزاز حاصل دی دا چې دی با دا آزادي مارچ دی کنه پاکستان باندې څوک ظلم کوي زیاته کوي ان شاء الله دغه شان دی صحیح دا هغه آزادي مارچ دی چې دا به د پاکستان تاریخ به بدلی او دلته چې کوم سازشونه پاکستان د لپاره تیار شوي دي ان شاء الله د هغه سازشونه مخنیوي هغه به دی په هغه به مرسته کوي دی مرسته کوي اوس په مناره باندې ماشاءالله مننه فضلای صاحب اجازه راکړئ د الله په امان دوست